الله الرحمن الرحيم. قوله فحقيقة العلم اي العلم التفصيلي. غرض د شارح قاضي د دغه حاشیه منهینا هغه دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې تعال تویل فحقيقة العلم هو وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل. ویل کنه چې حقیقت د علم څه ته وي؟ وجود د شی بالفعل لشيء موجود بالفعل. نو دینا معلوم شو چې حقیقت د علم هغه وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل ده. او مخکې ته الته ویل کنه چې منات د تعقل اجمالی بسيطه هغه ذات د الله تعالی ده په شرح کې ابل مخکې. نو د دینه معلومیږي چې حقیقت د علم هغه ذات د الله تعالی د په علم د الله تعالی کې. او لاندې بیا په حاشیه منهیه کې دی ویلې، په حاشیه منهیه کې دی ویلې چې حقیقت د علم په علم زمونږ او تاسو کې هغه خپل د نفس ناطقه ده، خپل چی ده؟ نفس ناطقه ده. او دلته وایي چې حقیقت د علم هغه وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل ده. نو دا تناقض دی کنه دی؟ په کلام د شارح قاضي کې تناقض دی کنه؟ اعتراض باندې پوه شوي؟ نو شارح جواب کې اے العلم التفصیلی. حاصل د جواب دا ده چې الته مراد د علم نه علم اجمالی ده. الته مراد د علم نه چی ده؟ علم اجمالی ده. او دلته مراد د علم نه چې وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل دا علم تفصیلی ده. دلته مراد د علم نه کوم علم ده؟ علم تفصیلی ده. نو تناقض نشته. بیا ور باندې اشکال پیدا کیږي چې تو حقیقت د علم هغه وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل ده. نو علم تفصیلی خو وجود د شی نه ده، علم تفصیلی خو نفس شی معلومه ده. مخکې مو ویلې کنه علم تفصیلی وجود د شی نه ده، علم تفصیلی په خپل د شی معلومه ده. نو ته څنګه وایې چې مراد د علم نه هغه علم تفصیلی ده او بیا وایي چې حقیقت د علم تفصیلی هغه وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل ده؟ اشکال باندې پوه شوي؟ نو ته به جواب وکړي چې د اضافت د وجود شی ته دا اضافت د صفت د موصوف ته. وجود مصدر مبني للمفعول، وجود مصدر مبني للمفعول په معنا د موجود سره، او د اضافت د صفت د موصوف ته. وجود الشیء څه معنا؟ ای الشیء الموجود، ای الشیء الموجود. نو حقیقت د علم تفصیلی نفس هغه شی موجوده معلومه شو کنه. اے العلم التفصیلی. قوله دا قول د شارح قاضي ومآله وجود الشیء لنفسه. غلطه په شرح کې دوه ویل کنه چې دا وجود د شی بالعینیت، ومآله مآل د دی وجود د شی بالعینیت هغه وجود الشیء لنفسه دا سی ویل کنه. نو دلته اشکال پیدا کیږي په همدغه عبارت باندې، او شارح قاضي دلته په دې حاشیه منهیه کې دا اشکال جواب کوي. حاصل دا دی چې الته شارح ویل وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل بالمعلولية او بالناعتية او بالعينية او بیا وی ومآله. نو معترض وی چې دا د مآله ضمیر براجی وی چاته وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل بالمعلولية ک بالناعتية او ک بالعينية دي ته معلوم راځي. نو مآل د وجود د شی بالمعلولية او بالناعتية او بالعينية هغه وجود الشيء لنفسه ته نه کیږي کنه. ولی ځکه مآل د وجود الشيء بالمعلولية هغه وجود د معلول د علت ته، مآل د وجود د شی بالناعتیت هغه وجود د نعت د منعوت لره، مآل د وجود د شی بالعینیت هغه وجود د شی لنفسه ده. په دې باندې پوهیږي؟ نو ځکه د مآله د ضمیر د لپاره هغه مرجع نشي کېدلی. نو شارح جواب کوي دلته په منهیه کې نه مړه چې دلته د مآله ضمیر راجع دی وجود الشیء لشیء بالعینیت فقط. د مآله ضمیر فقط چاته راجع ده؟ وجود الشیء لشیء بالعینیت فقط، نه بالمعلولیت او بالناعتیت او بالعینیت په عام معنا سره نه. نو دی وی لنفسه ومآل څه معنا؟ ای مرجع وجود الشیء، مرجع د وجود د شی لشیء بالعینیت. په دې باندې پوه شوي؟ نو دی وی چې هغه مرجع د وجود د شی وشیته بالعینیت چې یعنی د شیئین ترمنځ شی وی علاقه د عینیتی وای د دې مرجع چاته کیږي؟ هغه کون الشیء موجودا لنفسه، کون الشیء نفسه. دا کون شیء موجودا لنفسه سره غرض د شارح قاضي دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده دی چې دا معنا او مرجع
د وجود الشیء للشیء بالعینیت دې به دا مطلب او دا معنا وي چې دغه شی عین شي د غیر سره، چې دغه شی عین شي د چا سره، او دا معنا او د دغه وهم منشأ سته ده. ولې؟ ځکه وجود الشیء للشیء بالمعلولیت دې دا معنا ده که نه چې دغه شی معلول د غیر شي. وجود الشیء للشیء بالناعتیت دې دا معنا ده که نه چې دغه شی نعت د چا شي، د غیر شي. نو متوهم وی واهم چې وجود الشیء للشیء بالعینیت بم دا معنا وي چې دغه شی د عین شي دغه بل شي سره چې هغه غیر دی. پوه شول خیره؟ قانون دی وی چې نه، معنا د وجود الشیء لشیء بالعینیت دا نه ده چې دغه شی د عین شي د غیر سره، بلکې معنا کون الشیء موجودا لنفسه. معنا یې څه ده؟ چې یو شی موجود لنفسه وي، چې یو شی موجوده لنفسه وي. الکه مرجع د وجود الشیء للشیء بالعینیت دا ولې کون الشیء موجودا لنفسه ده. وذکر اذ الشیء الاول، ذکر شیء اول چې دی کنه عین الشیء الثانی، دا عین الشیء الثانی ده په وجود الشیء للشیء بالعینیت کې. نو ځکه دا مطلب نه چې دا شی د عین شي د چا سره، د غیر سره. پوهیږئ ان شاء الله؟ هغه وجود الشیء للشیء بالعینیت چې مرجع کون الشیء موجودا لنفسه ده، کما فی علمنا لکه په علم زمون کې بانفسنا په خپل انفسو باندې. عینیت دی که نه دی؟ علم زمونږ په خپل نفس باندې علاقه د عینیت ده که نه ده؟ او علم المجردات بانفسها، او علم د مجرداتو چې عقول عشره دي بانفسها په چا باندې؟ په خپل نفس باندې. نو هلته علاقه د عینیت ده که نه؟ د عالم او د معلوم ترمنځ، د عالم او د معلوم ترمنځ. ومما يشهد به بیرته شرح ته وخیږي. ومما يشهد به وينبه عليه أن لنا قوة نتعقل بها الأشياء. غرض د شارح قاضي بیان د دې خبرې دی ومما يشهد به وينبه عليهنا چې د وجود الشيء بالعينيت، وجود الشيء للشيء بالعينيت، وجود الشيء للشيء بالعینیت دا څنګه مدار او منات د انکشاف ده. او کنه مونږ ویلې کنه لکه څنګه چې وجود الشیء للشیء بالمعلولیت مدار د انکشاف د دې شي ده کنه ده. وجود الشیء للشیء بالناعتیت دا مدار د انکشاف د دې شي ده کنه ده. ستا د نفس هغه صفات ستا نفس ته حاضر دي کنه دي؟ نو چې حاضر دي همدغه مدار د علم دی کنه. نو ځکه خو ستا علم هم ورباندې شته کنه. دغه شان ممکنات چې دي کنه د الله تعالی ته حاضر دي کنه دي؟ نو د الله تعالی معلولات دي کنه. نو وجود د دې معلول، وجود د دې ممکنات او الله تعالی ته دا مدار د انکشاف دی کنه. نو ځکه خدا ممکنات الله تعالی ته څه شي دي؟ منکشف دي. ٹھیک دی کنه؟ نو دغه شان وجود الشیء للشیء بالعینیت دا هم مدار د چا دی؟ د انکشاف. نو غرض د شارح قاضي بیان د دې خبرې ده چې دا وجود الشیء للشیء بالعینیت دا څنګه منات او مدار د انکشاف ده. په دې باندې پوهیږي؟ خو دلته اشکال پیدا کیږي. اشکال په دې عبارت باندې پیدا کیږي چې مولا صاحب خبره دلته یې منګه په دې کې دا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حصولي ده او که حضوري ده. نو ارسطو افلاطون او د اتباع وایي چې علم حصولي دی کنه. نو دا رد ور باندې وکړه او شارح را یاده ده چې نه علم د الله تعالی څه دی؟ حضوري دی کنه. نو پکار داوا چې دلته اولا بیان د دې خبرې شوی وي چې دا وجود الشیء للشیء بالمعلولیت دا ولې مدار د انکشاف ده. ځکه ممکنات معلولات د الله تعالی دي کنه. خبره په همدې کې ده کنه. خبره په علم د چا کې ده؟ د ممکناتو کې ده. نو پکار دا و چې څه شي بیان شوی وي؟ د دې خبرې بیان شوی وي چې وجود الشیء للشیء بالمعلولیت دا څنګه ولې مدار د انکشاف ده. باید د دې خبرې بیان شوی وي او تراغلی دي ته اول دا بیان کې چې وجود الشیء للشیء بالعینیت دا ولې مدار ده انکشاف ده. پوهیږي ان شاء الله؟ نو ته به جواب وکړې چې صحیح ده خبره زمونږ په همدې کې چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حصولي دی که حضوري ده. خو دغه علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا فرع د علم د الله تعالی د په خپل ذات باندې، دا فرع د علم د الله تعالی د په چا باندې؟ په خپل ذات باندې کنه. ځکه چې الله تعالی لره کله علم په خپل ذات باندې ثابت نشي نو علم با په غیر باندې څنګه ثابت شي؟ نو ځکه اول دا خبره کوي
چې دا وجود الشیء للشیء بالعینیت دا مدار د انکشاف. په دې باندې ورسېږو ان شاء الله. اوس راشئ په دې خبره باندې دلیل چې دا وجود الشیء للشیء بالعینیت دا څنګه مدار ده انکشاف. دلیل داسې دی وایي که چېرته هغه قوه مدرکه من، قوه مدرکې نه مراد عقل او نفس ناطقه ده. قوه مدرکې نه مراد څه شی دی؟ عقل او دا نفس ناطقه ده. که قوه مدرکه منګه دا ادراک د اشیاء کوي نو دا به ادراک د نفس هم کوي. صورت د دلیل داسې دی په طرز قیاس استثنایی وضعي سره ده. که قوه مدرکه منګه چې هغه عقل او نفس ناطقه ده دا که چېرته ادراک د اشیاء کوي غیر د خپل نفس نه نو ادراک د چا به هم کوي؟ د خپل نفس به هم کوي. مقدم حق ده قوه مدرکه منګه ادراک د اشیاء کوي که نه کوي؟ او که نه؟ او زما په تاسو باندې علم شته که نشته چې تاسو دلته حاضر یې؟ نو خو تاسو غیر یې که نه زما د نفس نه. اوس څه لازمه ده چې قوه مدرکه منګه که چېرته ادراک د اشیاء کوي نو ادراک د چا به کوي؟ د خپل نفس به هم کوي. وایي ځکه علم بالغیر دا مستلزم دی علم لره فانا عالم بذلک الغیر. علم بالغیر دا مستلزم دی چا لره؟ علم لره په دې خبره باندې چې انا عالم بذلک الغیر. او که نه علم بالغیر دا زه چې په تا باندې علم لرم خو دا مستلزم دی دې لره که نه چې زه په دغه غیر باندې عالم یم. ولې که داسې نه شي نو بیا موږ به وایو چې هلکه موږ د دنیا په ټولو شیانو باندې علم لرو خو په دې باندې نه پوهېږو چې موږ په دې باندې علم لرو. دا کېدلی سي؟ نه. نو علم بالغیر دا مستلزم ده علم لره فانا عالم بذلک الغیر. چې علم راغی فانا عالم بذلک الغیر باندې او بیا علم فانا عالم بذلک الغیر په دې قضیه باندې دا مستلزم دی علم لره فانا باندې. ولې؟ ځکه علم په قضیه باندې دا مسبوق دی د چا؟ د علم بطرفین القضیه. انا چې دا یو طرف د قضیې دی که نه؟ پوه شوې که نه؟ نو علم په نفس باندې راغی که رانغی؟ اوس علم په دغه نفس باندې علم په دغه نفس باندې چې لري یا به بل قوه عاقلی یعنی دغه نفس ناطقه او دغه عقل به نه وي بل یو قوت به وي او یا به عین یې همدا وي. ټیک دی که نه؟ که علم په دغه نفس باندې دغه خپله نفس او عقل نه لري بلکې بل یو قوتي نو هغه بل قوت کې پوښتنه کوم چې هغه بل قوت باندې چې علم لري هغه به بل نفس او بل عقل به وي که نه؟ په هغې باندې چې علم لري هغه به بل نفس او بل عقل به وي. تسلسل لازمي. چې لازمي تسلسل. نو چې کله تسلسل باطل دی نو ښکاره خبر شوه چې علم په دغه قوت باندې چې عقل او نفس ده په خپل همدغه عقل او نفس به لري. علم په دې قوت باندې چې عقل او نفس ده په خپل همدغه نفس او عقل به لري نو هغه ده د عالم او د معلوم ترمن علاقه د عینیت راغله که رانغله؟ نو وجود الشیء وجود النفس للنفس مدار د انکشاف شو که نه شو؟ وجود العقل للعقل مدار د انکشاف شو که نه شو؟ دغه شان په ذات د الله تعالی کې سر خلاصېږي انشاءالله. په ایمان ووایه. ومما وایي بعضې د هغه دلایلو نه یشهدو چې ګواهي کوي به په دې کونو وجود الشیء للشیء بالعینیة مناطا للانکشاف. دا یې مرجع که په دې باندې چې دا وجود الشیء للشیء مدار د چا ده او وینبه او تنبیه ورکوي علیه په چا باندې په دې کونو وجود الشیء للشیء مناطا للانکشاف باندې. د یشهدو د رسو ینبهو راوړ دې کې اشاره د دې خبرې ته چې دغه کونو وجود الشیء للشیء بالعینیت مناط د انکشاف دا یو امر بدیهی دی. دا دلیل ته اړتیا نه لري البته تنبیه غواړي. څه شی غواړي؟ تنبیه غواړي. نو ځکه ینبهو راوړ ورسېدي. هغه دا چې ان لنا قوت نه چې زموږ لپاره قوت شته دی چې عقل او نفس دی نتعقلو چې موږ تصور کوو علم راولو بها په سبب د دې قوت سره الاشیاء په چا باندې؟ اشیاء باندې. نو فالقوة التي نو هغه قوت بها چې په سبب د دې قوت سره نتعقل هذه القوه هغه قوت چې په سبب د دغه قوت سره د دغه قوت تصور کوو یعنی علم چې په دغه نفس باندې لرو دغه علم به چا لره ثابتي دغه علم به اما ان تكون هي هذه او یا به همدغه قوت نو فهي دغه قوت چې عاقل شو معقول شو هم عالم شو هم معلوم شو هم شی شو او کنه او قوت اخرى یا به په دغه قوت باندې په دغه نفس باندې چې علم لري دا به شي دا به بل قوتي نو فلنا قوتان نو بیا زمونږ څو قوت شول قوت بها یو قوت چې په سبب د قوت سره نتعقل الاشیاء تصور د چا وکړو
دا شی مغایره وقوت او بل قوت دی بها نتعقل هذه القوه چې په هغې سره موږ تصور د چا کوو د همدغه قوت کوو د کوم قوت سره چې موږ تصور د نورو اشیاو کوو په کوم قوت سره چې موږ علم لرو په چا باندې په نورو اشیاو باندې نو که داسې شي نو ثم یتمادى الامر لا الى نهایه بالفعل بیا به دا امر وغځېږي تر عدم نهایې بالفعل پورې که نه ولې بیا په دغه قوت باندې چې په دغه اول قوت باندې علم لري په دغه قوت باندې به هم علم بل قوتي هغې باندې بل قوت نو قوه غیر متناهیه راغلل تسلسل راغی او تسلسل باطل دی که نه نو فاذا په دغه وخت کې چې تسلسل هم باطل شو القوة التي پوه شي فاذا مقصد باندې القوة التي هغه قوت بها چې په سبب د قوت سره ندرک الاشیاء موږ ادراک د اشیاء وکړو بالنسبه الى نفسها په نسبت سره نفس هم دی قوت ته دا هم عقل دی وعاقله او هم عالم دی ومعقول او هم معلوم دی دا هم علم شو هم عالم شو هم شی شو معلوم شو وملاسه پوه شي پر باندې معینیت راغی که رانغی وليست او نه د جهت التعقل هغه وجه د علم ها هنا په دغه ځای کې الا وجودها لنفسها مگر هغه وجود د همدې قوت لنفسها چا لره بل نفس لره نو خو پته ولګېده چې وجود الشیء للشیء بالعینیت یا داسې تعبیر وکوه وجود الشیء لنفسه منات او مدار د چا دی د انکشاف دی نو خو وجود د ذات د الله تعالی هم لذات الله دی که نه ده نو علم د الله تعالی په خپل ذات باندې راغی که رانغی پوهېږي انشاءالله ثم اذا صار الشيء بصورته المجرده غرض د شارح قاضي بیان د تنبیه ثانی ده په دې خبره باندې چې وجود الشيء للشيء بالعینیت دا منات د انکشاف ده تنبیه ثانی ده یو تنبیه مخکې تیره شو دا دویمه تنبیه ده او خو دلته اشکال پیدا کیږي که څوک اشکال وکړي چې د تنبیه ثانی ته څه اړتیا ده د تنبیه ثانی ته څه اړتیا ده خو یو تنبیه په دې باندې ذکر شو که نه چې وجود الشیء للشیء بالعینیت دا مدار د انکشاف ده دویمې ته څه ضرورت دی نو ته به جواب وکړې چې ملا صاحبې دویمې ته ضرورت نشته خو د دې تنبیه او هغې تنبیه کې فرق ده دې فایده ډېره ده د هغې نه دې فایده چیه ده ولې دا عامه ده او هغه خاصه ده څنګه هغه خاص ده تر دې پورې چې وجود الشیء للشیء بالعینیت دا منات د انکشاف ده وجود الشیء للشیء بالعینیت دا منات د انکشاف ده او دا عامه ده دې کې دوه خبرې کېږي چې وجود الشیء للشیء بالعینیت او وجود الشیء للشیء بالنعتیت دا دواړه منات ته چا دي انکشاف په دې باندې ورسېږي انشاءالله نو دې فایده عامه شوه که نه حاصل د دې تنبیه دا دی ما ته وګوره کله چې زه ستا تصور وکړم که نه نو په دغه صورت باندې دا کوم صورت چې حاصل شو ما په ذهن کې له تا نه چې کوم واخیستلی شو که نه اوس په دغه صورت باندې زما علم شته که نشته علم شته که نه ها او دغه صورت باندې چې زما علم شته ده که نه په دغه صورت کې دوه خبرې دي یو تجرد ده یو چی ده یو تجرد ده او بل وجود د دې صورت د نفس ناطقه ته څو خبرې دي شابسې یو تجرد ده دا صورت مجرد دی که نه مجرد دی د مادې نه که نه او بل وجود د دې صورت دی چا ته نفس ناطقه ته او دقه دوه خبرې نه دي چې یو تجرد دی او بل وجود للعالم وجود للنفس ناطقه ده دا په خپله په نفس کې مشته دا په خپله په نفس کې بلکې په ده کې قوي دي ولې تجرد د دې صورت دا بعمل عاملین ده ته خو مادي یې که نه خو چې کله ما ستا تصور وکړو نو ستا هغه صورت ما په ذهن کې حاصل شو دغه صورت څه شی دی مجرد ده دا بعمل عاملین شو که نه شو او تجرد د نفس دا ذاتي ده تجرد د نفس څه شی ده او که نه هغه ذاتن څه شی ده مجرد د مادي نه ده ټیک دی که نه او بل وجود د دغه صورت دی نفس ته دا بالنعتیت ته او وجود د نفس ته دا بالعینیت ته نو تجرد د نفس هم قوي دی د تجرد د دې صورت نه او وجود د دې نفس هم قوي دی د وجود د چا نه د دې صورت نه نو چې په صورت باندې علم شته د نفس د تجرد او د وجود د وجه نه نو په نفس باندې به هم د نفس علم وي د تجرد او د وجود د وجه نه پوه شو ورباندې نو ګوره د دې فایده عامه شوه که نه شو دې کې دوه خبرې ثابتې شوې چې وجود الشیء للشیء بالعینیت هم منات د انکشاف ده او وجود الشیء للشیء بالنعتیت هم منات د انکشاف په ایمان کې پوه شوې ثم اذا صار الشیء بیا چې کله وګرځي یو شی بصورته په اعتبار د چا سره مثلا ته یو شی وګرځي د په خپل صورت سره کوم صورت المجرده چې صورت شی دی
هغه صورت القائمه چې قائم دی بمحل مجرد تر چا پورې چې هغه نفس ناطقه ده. ټیک دی کنه؟ نو دغه صورت دغه شی په اعتبار د خپل صورت مجرده سره چې قائم دی تر محل مجرده پورې چې نفس ناطقه ده، دغه شی چې کله علم وګرځیده د چا د پاره للمحل د خپل محل د پاره چې هغه شی دی نفس دی. ولا يفتقر ذلك المحل او محتاج نه دی دغه محل دغه نفس الى تحصيل صوره اخرى، تحصيل د بل صورت مثلها په شان تر اول صورت. دغه نفس چې په دغه صورت باندې علم لري په دغه علم کې بل صورت ته محتاج ده نه. وانما ذلك نو سره شي نه دی مگر دغه علم د چاپ دا ګرځیدل د دغه شی په اعتبار د صورت سره علم د محل مجرده د پاره وانما ذلك دا ګرځیدل د دې شی علم په اعتبار د صورت مجرده سره چا د پاره علم دغه نفس د پاره دا ولی لوجودها له لوجه وجود د دې صورت نه له د محل را چې نفس ده. ټیک دی کنه؟ نو علم د نفس په دې صورت باندې دوه وجنه شو کنه، تجرد او وجود. نو فما ظنک نو ستاسو څه ګمان دی اذا تجرد الشيء بنفسه چې کله شی په اعتبار د نفس سره مجرد شي چې هغه شی دی په خپل دا نفس دی کنه؟ ولی تجرد د نفس شی دی ذاتی دی کنه؟ تجرد د نفس شی دی او داغه تجرد څه شی دی دغه صورت بعمل عاملین دی کنه بجعل جاعلین دی. وکانه وجوده اوی وجود د دغه شی له د نفس تا نو دلته به څنګه علم د نفس په خپل نفس باندې نوی په ایمان شي په پوښوي. نو هغه یو تنبیه خاص و تر دې پوری چې وجود الشیء للشیء بالعینیت دا منات د انکشاف ده او دا بیا عامه ده چې وجود الشیء للشیء بالنعتیت او بالعینیت دواړه منات د انکشاف. بس فإن قلت